د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې به هر کال د چیلو میله لګېده او خلکو به د لرې لرې ځای نه خپل خپل چیلي راوستل. د چیلو جنګ به کېده. د چا چیلي به چې جنګ وګټه هغه له به یې انعام ورکوه. خو د تیر شوي 5 کالو نه دا مقابله د کلي سیټ چې د هغه سیټ نوم اسلم و هغه چیلي ګټله، ځکه چې د سیټ دا چیلي ډیر طاقتور او قیمتي و. د دې چیلي د کتو دپاره به خلک تماشې له د لرې لرې ځای نه راتلل. په دې کلي کې یو غل و چې په سر باندې گنجی و او دې گنجي غل به هر وخت د سیټ په دې چیلي نظر ساته چې کله موقع ملاو شي نو دا چیلي به پټوم ځان له به خرڅ کم او ډېرې پیسې به راله وکړي. د دې گنجي غل یو 2 ملګري نور هم وو او دوی به په شریکه غلاګانې کولې. خو د سیټ یو نوکر و، د هغه نوم راشد و. راشد ډیر ښه هلک و. د سیټ د چیلي به خیال ساته او د هغه به حفاظت هم کوو. په دې کلي کې یو چودري و، هغه هم ډیر لالچي و. هغه به هم دا سوچ کو چې په څه طریقه باندې د سیټ نه دا چیلي را پټ کو. سلام چودري صاحب، گنجي را لېږلې چې سبا به چیلي را پټو. وی صحیح ده چودري وایي چې زه به د انتظار کومه. هغه وایي انعام به راله ډېر راکې. بیا رامه شه چې څومره ته وې. سبا له د سیټ نوکر کلي ته روان دی، سمه موقع ده. بس ټیک ته ورځه پې. زه صحیح شو سبا له به ورځو. په سبا باندې د سیټ نوکر راشد څه ضروري کار پسې لاړه او چې کله شپه شوه نو ګنجی غل سره د 2 ملګرو د سیټ صاحب د کور نه بهر د موقع په انتظار و. دوی خپلو کې پلان جوړ که چې یو کس به بهر تیار ولاړ وي او 2 کسان به چیلي راولي. لږ ساعت پس ګنجی د یو ملګري سره دننه ورغلی او یو ملګری بهر ولاړو. خدای دې خیر کوي چې دوی اوس زر دا چیلي راوباسي. هسې نه که څوک راغلی او ګیر شو نو سم وال به وخورو. د ګنجي سره د بیهوشه کېدلو بم و. هغه یې راوباسل او د چیلي طرف ته ګزار که چې د هغه سره دواړه چوکیداران بیهوشه شو. ګنجي سره د ملګرو چیلي وتښتوله. سبا چې سیټ ته پته ولګېده چې چیلي چا پټ کړی دی نو ډېر غوسه شو او په دې کې راشد هم واپس راغلو. سلام علیکم. سیټ ولې خوښوي؟ غوسه به نیم چې ته نه وې بېګا چا چیلي پټ کړی دی. ما ته څه پته وه؟ کمیسو به نه تلم. بس راشد اوس یې چالو که. 5 ورځې پس مقابله ده. که چیرې پیدا نه شو لوی مسله به جوړه شي. صحیح ده سیټ صاحب، زه تا ته ځم او کوله مې. او د هغې نه پس راشد په کلي کې کوڅه په کوڅه وګرځېده خو د چیلي څه پته ونه لګېده. او بل طرف ته چیلي د ګنجي ملګري کور ته بوتله. یا سړیه څومره ښایسته چیلي دی، دا یې د کوم ځای نه راوسته؟ یا ښځې دا د سیټ هغه چیلي دی که نه؟ دا ته موږ را پټ کړو. چودري چېرته تللی دی چې راشي دا به هغه له بوځو، په دې به موږ ته ډېرې پیسې میلاویږي. ته اوس داسې وکړه چې دې ته څه ګیا میا واچوه، زه بهر چکر وهم بیا راځم. وایي زه خو د دې نه سمه یریږم، خو زه به سیده ګورو به ځه. یو ساعت پس چې ښځه چیلي ته ګیا اچوي او دروازه کلاو کړي نو چیلي رامنډه کړي او یو مضبوطه ډغره ورکړي او ښځې د یرې نه چغې شروع کړي او چیلي لاړ شي وتښتي. چیلي لاړ شي د کلي کوڅو کې او په پټو کې منډې وهي. خلکو هم چېرته دا چیلي نه وي لیدلی او ټول ورته حیران حیران ګوري. بل خوا ګنجی غل بازار کې په خوند پکوړې خوري. ملګری راشي او د چیلي باره کې ورته خبر ورکړي او بل خوا دا خبر د کلي سیټ اسلم ته هم ورځي. ګنجی د دواړو ملګرو سره د چیلي نیولو ډیر کوشش وکړي او ډیرې منډې ووهي خو چیلي راونه نیسي او آخر کې چې 3 واړه ستړي شي نو بیا د چیلي د رانیولو یو پلان جوړ کړي. 3 واړه یو جال خور کړي، د پاسه پې واښه واچي او چې کله چیلي واښو له راشي نو په جال کې ګیر شي.
دوی درې واړه هغه چیلې بیا ونیسي او په لار روان وي ډیر خوشحاله وي او خپلو کې خبرې کوي چې دا به سیده سیټ اسلم له بوزو هغه نه به پیسې واخلو او درې واړه به تقسیم کو. دوی دا خبرې کوي په لار روان وي چې مخې له سیټ اسلم سره د پولیس ورشي. سیټ چې خپل چیلې صحیح سلامت وویني نو ډیر خوشحاله شي او پولیس گنجې سره د دواړو ملګرو گیر کړي او پولیس دا درې واړه جیل له بوزي او ښه سمه سزا ورکړي. راته ووایه ستاسو مشر څوک دی؟ وایي زموږ مشر د دې کلي چودري دی. او د هغوی نه پس پولیس د کلي چودري هم گیر کړي او سخته سزا ورکړي او بل طرف ته په سبا باندې په کلي کې د چیلو میله هم ولګي او یو ځل بیا د سیټ اسلم چیلې مقابله وګټي. سیټ اسلم ډیر خوشحاله وي او د کلي خلک هم خوشحاله وي او بل طرف ته گنجې توبه وباسي او ملګرو او د چودري سره تبلیغ لاړ شي.